السلام علیکم ګرانو ملګرو ته بیا هم شکیب یم ستاسو په خدمت کې د رپ پرشته کې نن راغلی یو په دې ویډیو کې د دري رپ تاریخچه او د دري رپرانو پیژندل او دري رپ په کومه سطح دی دا به تاسو بیان کو. سر نانت حمله وقتی آمدی همیشه باشه هوشتم و تحتت اینجا گشتتم میزنن در اکثر خاک تبل نمتانی بانی خود جای ما وقتی فریکای لش دارن مثل تایگا میگن خاک باد کردی چند کیلومتر مانده تو چار رای بدی خودت هم مفهمه که مو سبک مو سره گپ چی است رای راست کجاست رای چپ چی است از غرب از اون کارم غربی است منظور قلب کابل بد چی است بگو نکی است حتی خود شماها که دامار داره بالا میره ما انتها میره مایم وقتی که غم آمد و ستم آمد یک دفعه دیگردی جهانی میشیم با برادر دشمن جانی میشیم کیسه و قصه یاد ما میره باز استوری میشیم و کهانی میشیم نگاه های کت چشمای سیاه میسازه دنیا را بر من زیبا زوم روی لبای میباشی رویایم در کل عمر دارم تو را تمنا. دوستانو کوم د زما ویډیو خوښ شو تر سره لایک کړئ سبسکرایب کړئ ژنګوله وروئ. نو راځئ چې ویډیو ته راوګرځو. په نږدې وروستیو کلونو کې د افغانستان ګڼ شمېر ځوانان د لوی او کوچني ګروپونو په جوړولو سره یو ځای او یا هم جلا جلا لږ پرمختګونه د رپ په چوکاټ کې دننه په هیواد کې کړي دي. که موږ او تاسو وګورو رپ په افغانستان کې یو نوی څیز دی خو اکثره ځوانان چې د رپ د قانون سره بلدتیا نه لري او د غږ و ژوغ نه ډک یا ارام رپ په ډېر لنډ وخت کې د افغانستان د ځوانانو په زړه کې ځای پیدا کړی. او بیژن ظفرمل چې مشهوره په بیژن قندوزي دی د افغانستان د خلکو له نظره لومړی رپ ویونکی شمیرل کیږي او ویل کیږي چې کریم سولجر یو کال مخکې تر بیژن دري رپ ویلی دی او د ده په رقم نور پخواني هنرمندان لکه محمد زرتشت، مرتضی تندر، علی تیج او حسین حمینی د رپ په رشته کې فعالیت درلود خو متاسفانه په پخوا وختونو کې د دوی رپونه د تلویزیونونو او نورو مخابراتي شبکو له لارې نه دی خپور شوی. دوستانو لومړی ځل چې د افغانستان خلک د دري رپ سره اشنا شول د بیژن ظفرمل د ګپ په نامه رپ و چې په 1980 کلونو کې نشر شو چې په لږ فیصدۍ سره د افغانستان خلک دري رپ یې وپېژندل او دا هم یو سپک نمونه چې تاسو کولی شئ وګورئ. دوستانو وقتی که غم آمد و ستم آمد یک دفعه دیگردی جهانی میشیم با برادر دشمن جانی میشیم کیسه و قصه یاد ما میره باز استوری میشیم و کهانی میشیم چشم ما در جیب دیگابن میمانه باز مرغ ما در شاخ دیگابن. دوهم ځل لپاره چې سید جمال مبارز په نامه هنرمند چې د طلوع تلویزیون ستاره افغان او یا هم افغان ستوري خپرونه کې په 1994 کلونو کې ګډون وکړ او په هره اونۍ کې نوي رپونه وویل خلک بیا هم په کم اندازه د رپ سره آشنا شول. دا هم یو سپک نمونه چې دوستانو کولی شئ وګورئ. مجرد فکرم طرف مشکلات جامعه است مشکلات جامعه را یک به یک به سبک رپ تحریر میکنم و تقریر میکنم واسه ششته مره تحقیر میکنی رپ و اعتراض است مثل او د دریم ځل لپاره چې دوه هنرمندان چې د افراز او مصطفی مهری په نامه د رپ په ویلو کې رقابت درلود او یو بل ته دسونه ورکوله د خلکو توجه یې ځان ته جلب کړل او افراز چې د ګاندي په نامه رپ یې په 1990 کلونو کې نشر کړل او بیا هم د افغانستان خلک په کم اندازه د دري رپ سره آشنا شول او دا هم یو سپک نمونه د ګاندي رپ چې تاسو کولی شئ وګورئ. دوستانو نمتانی بانی خود جای ما وقتی فریکای لش دارن مثل تایگا اینجا پر میشه گوشا از موزیکای اینا خود خم کردی بالا بازم پیش پای ما چیزی نمیکنه کامم نره تلخ بیا بیشی جان. اوس هم موږ تکړه او بااستعداده رپ ویونکي لرو خو چې متاسفانه د موسسو او کمپنیو لخوا نه حمایت کیږي او پرمختګ نشي کولی لکه څرنګه چې نور هیوادونه په رپ کې پرمختګ کړی خو په خواشینۍ سره زموږ په هیواد کې رپ پرمختګ نه دی کړی. دوستانو
دوستانو خدای دې وکړي چې دا ویډیو ستاسو د خوښۍ وړ ګرځېدلی. تر دغه ځایه دی کور مو ودان. مننه. به خدای پاک مو سپارم. فعلا خدای پاک. میگن خاک باد کردی چند کیلومتر مانده تو چهار راهی بعدی خودت هم میفهمی که مو سبکمون سره نکن این قفر دیگه باجه های رنگی دونه های سنگی با جوش کنشی ننگی جانا 80 دست شدن دایی را خاک یعنی هروئین من یعنی اندیوال قدیمی دم تمگن یعنی بهتر از تو هیچی نسته یس بیبی در این حال که تو اصلا نستی سکسی ولی جذبه چودو مسی سیندرلا مسی هیتلر رای راست کجاست رای چپ چی است از غرب از اون کارم غربی است منظور قلب کابل بد چی است بگو نکی است اگه جنگی است مرد داون نمیزنن مردی پس هست و بدل بگو جنگ و جدل نگو زردوش نونت حمله وقتی آمدی همیشه باشه هوشتم و تحتت اینجا گشتتم میزنن در اکثر خاک تبله اینجا کابل رپ به فهاشی خوبه اینجا کابل اگه شوی تلاشی خوبه اینجا کابل سوپ سر کراچی خوبه اگه حتی خود شماها که داماره داره بالا میره ما امتحان میره ماه و بریم کسو بریم بگو برین دست باشه گفتم ایدان سری میشه بره پس شما زبان دراز است ما بچش عمل است فسخ میشه نسخت تو قد میشه عضوت وصل میشه کسبت تو مزمت توست درز میره خود کارت کم میشه موزد کدی با سریش رب شده جومه بازار شمام دکان باز کدیش جمع کده گو کاساییته نکو تو ناز بره من ایجه هر کس گنگستر امضای من روی باسنش هر کس چرا میگین رب کیپود یاد دا تکنیکه در شما وقتی که میچینه سیال